الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې د بدر او د احد د غزا نه وروسته د مسلمانانو ډیره سخته او خطرناکه خپکونکي واقعه او مسله شو، هغه د احزاب غزا و یا غزوه الخندق. قران کریم کې رب العالمین د دې حالت ذکر کړی چې د جهان د ټول کافرانو تقریبا 10,000 فوج بسرا وسو مدینه منوره محاصره کړه 15 ورځې تر څو پورې د رسول الله مجاهدین شهیدان کې او ختمي کی. زموږ الله دا ویلو د خلکو زړونه د خپل راغلي و، خفګانونه و، د مؤمنانو په کې الله ایمان ښکارا کې د منافقانو بد اخلاقین، د کافرانو کفر او د اسلام غلبه او د کفر مغلوبیت. احزاب مرتبه و چې ویل چې د جهان ټول کفار راغلي او تقریبا 4,000 فوج د مکی والا چې دغه په قیادت کې ابو سفیانو، شپږ زره د نور، بنو فزاره او دقشان، بنو مره، بنو اشجع، بنو سلیم، مختلف قومانداران دوی ځان سره راوستي و. او ارشه مسله د بنی نذیر و دغه سره رسول الله د شي مسله کړي و چې نو په موږ باندې راځي او نو په تاسو باندې درسو، بلکې قسمو په خلاف باندې وسړې تحریک شروع کړي، د مخالفت وکوي چې بالکل صحیح ده. او تشکیل الله چې جوړ کړي چې د دوه طرفونو باندې خړونه و، حرۃ الوبر او حرۃ الواقم، دیخي طرف او مشرقي جانب. د شمال د طرف نه د دشمن قواوی را روانې وي او دیخي جنوب طرف لا مسجد قباء شری دیږي کې بنی نذیر پراته نو دا امن او اطمینان. رسول الله ملګرو له خندق وباسي د شمال د دلارو نه تر دې جبل السلع او د خړونو پورې تقریبا مثلث په اندازه باندې دا جوړ شو. او میشه سره پاسه دومره وخت په ولګېدو، سخت تکلیف په مؤمنانو باندې تیر شو، یخنی و فقرو يروا د منافقانو يره بګه و چې کله د دشمن سره اتحاد ونکي. مجاهدین کم وزګه 3,000 باشندگان د مدینه و چې بایګ زنانه نارینه بوډاګان ولسو مجاهدین وو، او جانب مقابل 10,000 کسان او ټول مسلح دا بشرال. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ملګری ولیدل نو دوی په دې وخت کې دا خاور نقل کولی. رسول الله ورته ویلي اللهم لا عائشه یا لا عائشه الا عائشه الاخره، ای ژوند نه مگر ژوند د اخرت دی. او فغفر الانصار والمهاجر، رب العالمین د اخر مهاجر او انصار وبکنه وکا. خواږه الفاظ مسجد نبوي کې دا ویلي و. مجاهدین مناشم وفادار مجاهدین وی ویل نحن الذي بايعوا محمد، من اغه انسانانو چې د محمد صلی الله علیه وسلم بیعت کړي دی په jihad باندې تر څو پورې چې موږ ژوند دیو. د رسول الله شیرونه ویلي د دلانه رواحه اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا السكينة علينا وثبت أقدامنا إن لاقينا إن أولئك قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا وبيقول أبينا من غير شرط د مشرکین شرک نشو برداشت کولی. ځکه موږ د اسلام اولاد یو، اسلام زمونږ پلار دی او د اسلام تر رسول الله نه زمونږه د بدن نه د روح جدا کیږي ولې جيبه دی ویلي. صحابه ورته یا رسول الله مو خډیر وګیو خېټه لږه کړې یو کانه ور پورې تړلې و. د الله نبی چې کله خېټه ښکارا کړه هغه پورې دوه کانی و. او بر ابن عاصم فرمایي وې دومره په دې خاور باندې ګرځن شوی او چې بالکل د بدن د سپینوال ابن معلومېدو پټو ټوله. او په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام بخپلم د خاور نقل کوله. معجزات ښکارشول د نعمان ابن بشیر خورا س کجوري راولېګلې په دې کې دومره زیاتواله راغی چې د دسترخوان نه توې دی. یو کانه وروته رسول الله په شکل گزار ورکه وی الله اکبر به ویلي چې د شام د سره بلډینګونه بل الله من لرا کې او د کسرا د سپین بلډینګونه برا کې او د یمن آبادی. او په دې مزمنځ کې د جابر ابن عبد الله دعوت چې هغه به لست مجاهدین برابرې دل او بهم اضافه تر دې پورې سبیل الهدى والرشاد کې صالحي شی لیکلي او چې هغه بیرته بیره ژوندیم شو چيلې. د رسول الله معجزه دشمن چې ګلړه ورسېدو مجمع الاسيال او ذات النقمه على قيله. حيي ابن اخطب لوي ویل چې لکه دا مسله خو ډیره ګرانه ده، سبق وې زبر داخله راوړم در زړه درس حاصلو. وکله چې دار بني نذیر خو ورغه او دغه مشرق قومندان شو کعب ابن اسد القرزي. حيي ورته आवाज وکړي چې یا کعب ویغه ځنګلې
به ورته आवाज وکړي چې یا کعب به ځان غلېږي دریم کړی دی ورته ویلې وېزما خدر کې چې ډوړې نه یریږي چې زما کم ډوړې درنو خورم او ډېر غیر جاهلیت غیرتیان مو ملګرو له دروازه ورته خلاصه کې ورته نه کوي بچو من خلکو ډوړې تربیت او ذهن سازي کوي ته څنګه خبره کوي وی خبره نه وي نه وی د محمد په سم الله زره فوجین راوسی سره د ملګرو بنن بربادي او تباہی کیږي دا په اصطلاح موږ سره یو ځای نو په دې وخت کې وسړي ویلي عمرو ابن سعدي چې موږ د محمد رسول الله سره اتحاد کړی دی موږ شرط هم سره یو ځای کې ګناه زیور کېږي وېما تاسو له عزت را وړې دي نو د کعب ورته ته موږ له بیزتی را وړې ده وېما د شي درې فوج را وسته دي چې یو سره ښکاری وبل نه ښکاری وې د شي ورځ را وسته چې پړک پړک کوي شرط هم کې باران نشته خو ویلي سیدا زما سره یو ځای کې په دې شرط باندې چې موږ دا وسو جنگیلین دي ک جنگ چرته وبل شو ته بس ما سره به قلا کې پاتې کېږي وې درست سره دا چې کمزوري نظر اراده و چې دا پیش کړه بالفعل وخان ور شروع کړو د خوراکي مواد ورلېګل دشمنانو لا رسول الله ملګرو ویل د امنیت کسانو چې دې خلکو خو موږ سره لوزمات کې ولاړو د دشمن په سب کې ودرېدل سعد بن معاذ سعد بن عباده عبد الله بن رواحه خوات بن جبیر دالو قومندانانو ویلېګل تاسو ورشي وی ګوري چې دا په لوز باندې پابند ولړ دی کومات کړي دی که چرته لوز باندې پابندونو اعلان وکړو که چرته مات کړي اشاره وکړي نو چې درست راځي ملګری خپنش دا څلور مجاهدین چې کړه وراله ویلې ویلګه رسول الله سره بیعت کې پاتې یو کنه ومن رسول الله لا بګي څوک دی و محمد صلی الله علیه وسلم کنځلې وکړي يهود خراب او خطرناک خلک دي نو کله چې دوی روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عوذ القارا یا رسول الله ودا خلک خود شي کار وکړي لکه عوذ القاری کسان چې زمونږ غلس مجاهدین شهیدان کړه د ابي مرشد الغنوي یا د عاصم بن ثابت په قیادت رسول الله خپل شو ملګری پوه شو حدیث کې راځي د الله نبی د ملګرو د مابین نه اوچت شو شوړان نه ځکه ډډ واله صدر په ځما نه راخ کلو شو اوس وڅ کیږي ځکه نبی دی لیکن ظاهري اسباب خو غواړي نو زنانه دی باغی ځکه وې صدر چې کله په ځما نه راخ کلو بیرته اثر ښکارا کې وی ویل چې ابشرو زیر حاصل کې ازمام ملګرو زیر حاصل کړي الله به موږ مجاهدون لفتح را کوي د نن ورځې را پدې خو موږ په دشمن باندې ورزو دون په موږ باندې نشرات لې دا خبره وکړه نو په دې وخت کې 15 سال خورشه دوی محاصره شو وکړه د کفارو اخر د کافرانو هم تنگ شو دوی ویل چې لکه دا 15 سال خورشه موږ دلته محاصره وکړو لزر فوجین موږ سره دي نه چرته بازار شته نه میلې شته دله د خوراک تنظیم او د اسکاک تنظیم او د وبې تنظیم او چې جنگ کېږي نه ګرځي پر خندق کنه لري دا خو ګرانه ده زه چې طریقه برابر کو چې جنگ وکړي لړ شي به وګورو سره او په دې منځ کې د کعب ابن اسد دا وسو کسانم دغه په تایید کې ودرېدل شل خان ته رسول الله ځان سره سر کړی و چې سبا که دوی سره موږ حسابي کوو چې دا ورته په پناخه کې پیش وي چې دا خبره ورته وکړه مدینی والا باندې دومره سخت تمام شو لکه د دوه ژرند پلونو په مابین کې شراګیر شي قران کې الله فرمایي زونه خلل رااله او حقیقت هم دی بل خطر مؤمنانو سره پیدا شو چې لکه موږ دلته راغلي جنگ لا د زمون زنانه په دې مدینه کې پاتې دي اسنه چې داخله په غوي باندې عملیات وکړي او زنانه ځان سره بونی شي نارینه باندې کومه تکلیف تیر شي خو راځي دي سره برداشت کولای شي اخر نتیجه بدای شي مړ لیکن زنانه په خپل ډیره مظلومه ده واغه چې به کله دشمنانی بوزي او به په بیزتی باندې بوزي او به خطرناک جګړه کې تبان په مسلمانانو باندې ډیر بوج راځي ګرانواله عبد الله ابن مبارک نشه پوښتنه وکړه عبد الله ابن مبارک هغه همیشه خپنه اسو یو ورځ چې ملګرو پوښتنه وکړه چې شیخ همیشه ته خپای چیرته تبه مې خوشالي ونه لیدا وې کیف القرار زبر څو خوشاله شم چې زمونږ د مسلمانانو پیغلې دشمن سره بزولانو کې تړلې شي وي او موږ دلته به خوشحالي کوو موږ دلته به ګرځو د دې انسانانو چې دوی زميرونه بیدار وکوا او دوی کې ایمانونه او زمونه جوړ وسکه پر خبره باندې دوی دا احساس کوو چې موږ له خوشحالي موږ له او د قشن د لذتونو او مزه دنیا نه خصله او زمونږ مجاهدین او زمونږ زنانه هغه دشمن سره بزندان کې او دا غو سره د څه بد اخلاقی نه چې انسان ته شرمېږي دغه تذکرونه دا خبره چې وکړه نو خپه شو وې ذکر زه خپایم نو رسول الله د ملګرو سره دایره پیدا شو اسنه کوم دلته جنگ شروع کو شاده خونران شي والته کسان چې کوم د زمنګ سره اتحاد او وسه لوزمات کې داخلي قواوي زنانه به عزت نه کی رسول الله زنانه په مختلفو کلاګانو کې جمع کړي على اطام المدینه د حسن ابن ثابت او قلاوه
چې بده کې ډېر زنانه راجمع شولې او یو د محمد رسول الله ترور وا صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله ترور د عبد الله خور او د عبد المطلب لور غیرته زنانه دا په کور کې وا نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل ځبانه عبد الله ابن رواحه عبد الله ابن ام مکتوم دا معذور صحابي امیر مقرر کې چې لکه زما دراتک پورې ته ګوره د مدینه امامي امیر بیزال نائب انتخاب معذور صحابي دی دولس سے درلس کړی دا امام مقرر شوی دی پیدا ته درو د چړون انسان به مونږ کې ذکر رسول الله خپل دا مقرر کړی دی وې دی وخت کې يهودي راغی او هغه اراده دا وکړه چې مجاهدین خلاړ دي انت خطلا او داغو د زنانو بیزتی درازي چوک د محمد رسول الله زنانه چې د امت مسلمه مين دي او د دې مجاهدینو زنانه دا بمنګه په بیزتی سره بوزو د خلکو له درد ورکو امیش منافقان دا سوچو داخل لري حدیث کې رسول الله فرمای وی چې کوم سره د مجاهد د خاندان سره دغه شهادت نورسته به انصافي کوي بد اخلاقی کوي په ورځ قیامت بد الله مخې له ودرېږي او دغه سره به الله ودرېږي دا ټول نیکی باغله پیش کې چې څومره اخلي وایله څم خیر لږه سره به ټول وایو که څه ورته پری دي معنا دا موږ او تاسو باندې د هر مسلمان قدر وکړ دی خو لیکن د مجاهد د خزي د مجاهد د پلار دغه د بچي دومره قدر وکړ دی لکه شاعر رسول الله فرمایي کدا کوم چرته بیزتی وکړه په ورځ قیامت به د انسانان او تاسو ودرېږئ تاسو دا ټول نیک عمل بدرنه غوي والي او ایسه به تاسو جهنم دروان شي ابن حجر الحسمی لیکي وی چې کله وشړې د یتیم انسان د مال خوري دي انسان چې کله مړکیږي څنګه الله به مرتد اغه دنیا له بوزي زندقه د مجاهدین څنګه الله په نسبت قیمتي خرید دی او چت خرید اولیاء الله څنګه الله به ډېر غیرتی دی په اهل باندې غیرت کوي دی په زنانو باندې او بچو باندې او مال باندې ودا يهودي شکل راغی د قران ته وېدو سفیر رضی الله عنها حسن ابن ثابت ویلي ویرګه مجاهدین خلړ دي انت جنگ لا او دغه سړی راغلی د سره نور قوایم دي اسنه چې بل زنانو باندې عملیاتونه کی وروزه وی وښنا وېزه دې لایق نه حسن سره دی ویلي دا خبره ولې وکړه دوه وجې دي اې دې دوه وجې مخ کې سفیر رضی الله عنه مر وکړه کزه بيدارا د زبیر سے مور او زبیر د رسول الله د ترور زيو چې دې د خپل بچي د لوګي سره مختکول او د جړه سره به مختک او کله کله به بدشي ځکه پری خود چې الته بیره وا څه مطلب بچي به د لوګي سره مختک چې سبب څنګه کې لوګ راشي چې به چې پځونه کی د جړه سره به مختک چې د غمونو سره آشنا شي او په دې ځکه به زبیر سے پری خود چې الته بیره وا دهشت به چې دا کله چې سبب د دې ځکه واجب پاتې د دشمن په مابین کې چې استقامت سره دا زموږ څه ډېر غلط رواج دی او غلط تربیت دي چې وړ ماشومان شرط ورانه کوي نو موږ ورته لکه پښو رااله لیور راغی پلانې راغی د چې انسانانو نه نو زنانه چې کله مړ شو دا ماشومان یې رولي په ورځ قیامت بل الله سخت سزا ورکړي بلکې دا بچي د شي دعوت اول او زین سجور ته کول په کار دي چې بهادران شي شجاع سفیر الله دا خپل بچي ولي جوړي دا زبیر سے بوله دلوګي سره مختکی او دا ولي په دې چې کې پریدي شي ال تیار دا چې سبب باندې قسم حالات راځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه مليونه مزل پیدل کو کې ابل به کو چې سبب د دشمن سره سخت څنګه کې واقع شم چې به د شونه کوم چې ویش او دا حالت ذکر نشي مؤمن انسان دا باید همیشه زیږي کلکه د عمر ابن الخطاب بارک راضي وي هغه بشه د الله سره چاله ورکه تاب دا ګمان کو لکه د وخ پېچ مال لاس کرا کړه دومره شړل سړی او دومره کلک وې دی د ویل چې زه د دې لایق نیم شي يهودي وژنم دوج محدثین او تاریخ ولا ذکر کړی دی یو وجدا د ودا شاعر دی او دا شاعران خلک د حالت وړاندې کېږي نه اچ ټی د بخله باندې خبرې کوي سخت دی خو زه د جنگ سره مګر ډېر کم شاعران چې هغه څنګه لبيزي لیکن دا وجه کمزوري د وجدا چې دا محمد رسول الله صحابي دی د توصیف وکړ دی ورسته براش ان شاء الله دا سړی معذور دی او دا ناجوړو مریضو هغه ان شاء الله بیانېږي او دا زموږ د الله عادت دی او سنت دی چې باج انسانان د شي کی چې هغه مرمۍ سره مختکی په یو ځای کې به قتلونه کیږي په یو ځای کې به بمبار کیږي په یو ځای کې به سخت جنگي لیکن دا په کې اوړي راوړي طبيعت هم خراب نه او بل سره په کور کې بناشو بلستان کې به پروت دی دا به ټینګيږي نه بس دا تربيت دی او دا انسان دی ان شاء الله په کومه طریقه رب العالمین ان شاء الله وکړه دوی له ډیره تیار نه یم وی سفیر لنه وروته او د خیمه او تیر راواقص او دغه يهودي چې بر سر وله بس په وخوځولې او ایسه مردار شو بیرته کور لاړه دروازه را پوره کړه حسن صاحب لوي ویلي چې اوس په ورشه د اثر خو ته غوښ کنه ویغه وی دې لایق نه دي معلومه شو چې دا صحابي نه جوړ دي معذور دي د رسول الله د ملګرو توصیف وکړ دي او په دې کیفیت باندې دغه خبره حمل کولو وکړ دي چې دغه بیزتی بګي ونیش
وی سفیر رضی الله عنه فرمایي زه خپل ځکه نه ورتم چې هغه سړی پر دیو ما حسن به ورشي سر به تی غوڅ کې خماله پیښه شو پښکاو ځای بچا واخصو دا سره تی غوڅ کې او دنه کې او به دروازه را پورې کړه نور د کلا سر لوي دا سر وخی جوړ شي په کوم ځای کې هغه نور يهوديان او دغه د منځ له ورو ورځو دا ولی د سفیر د دا خودل کول چې دوی د شي معلومه کی چې او هو رسول الله څنګه وکړ سړی دی مجاهدین څنګه لګیږي د په خط کې پراتری خوري د زنانو سره یو ګروپونه پراتری چې د څو پر ایدي دفاع وکړي د کلام نه عمل پکاره د دې ډېر مجاهدین دي چې زموږ يهودي هو چې دغه نه سر غوڅ کې وې دې شکل ورو ورځو يهود باندې ير را لاو ټول وتښتید لاړ منډه کړي هغه ځکه به پاتې نشول دا یو تربيت پکې راغی دریمه مسله دا اوس چې دي کافرانو ویلې چې لکه 15 سنه خوري موږ محاصره وکړه او داخله راوځنه او موږ په دې کې پراته دا موږ لګران تمامېږي موږ جنگ کوو چې په هر قیمت دا جنگ وکړه دي دوی براوځنه موږ په دې کې پراته ورته وی یو څو کسان چې باغی کې یو کسو عمر ابن عبد اودا او زرار ابن الخطاب عثمان ابن نوفل اکرمه ابن ابي جهل وی دوی په اسونه باندې سوار شو دغه نوجوانان و خو چې کله د خندق لاره په دې شو طریقه باندې د اسونه پوند کړ چې ایسه د خندق نه ځانونه په کیفیت باندې روغ ورزول خو دي خو هوا وخت کافران دي د اسلام لپاره جنگي نه خو لیکن طبيعي غیرت پار چا کې دوی کې مو خې منل چې لکه موږ مړو شو ګور ډاري جهنم له ځخونه محمد صلی الله علیه وسلم سره اعلان د جنگ کړی چې په هر قیمت موږ د جنگ کوو دي کې موږ دا خبره ده چې لکه دوی ګور دینم نه لري او چې مړو شو مردار دي ور د جهنم دی او موږ اوسو چې دي جن ورسره به ګوره مزي دي چې هغه په دې باطل باندې جنگي نارینه او زنانه مسلمانانو خو باید په طریقه ولا سره باندې وجنګي وی چې کله اسونه ورواړه ولا د عمرو عبد ابن عبد عود ودا شو کافرو او پهلوان چې د نوم بچا واورد نو به ټک ډېرې دو کافرو دا وی ویل من یبارزو وسو بس ما مقابله وکي صاحب خو پرې دا وسو مقابله بسو کوي علي شه ورته میدان لره وته وی انا زبر مقابله وکم رسول الله ورته وقت کینا دا خبره ولي وکړه علي صاحب درش کلن ځوان دی او عمر ابن عبد عوده دا د اته کلو دی خودمره قوي پهلوان دی چې د پهلواني د وجه نه د صحت امشله برقرار پاتې دی علي صاحب درش کلن لکو به ویل چې من یبارز سو بس موږ مقابله وکي علي صاحب ورته به میدان لره وته وی زه دریم کرتی چې به ویل علي صاحب ورته وروته رسول الله ورته شو سروزه یو به یو سره کته شو ودا عمر ابن عبد عود ودمر متکبر انسان چې کلی علي صاحب لوګه چې لکه دا خو بیګری او کشر الګ ما مخله ودرېدو ودا خپل تورې راواقص او دا خپل اسی بدی تور باندې والو چې سبا څوک دشي ونه وای ک علي زل ته وجنم چې لکه د عمر ابن عبد عود زکه د علي قتل کې چې د سره اسو دا مصالح بلکې یو په یو سره جنگي کو خالد اندشه میداني متکبر او مغرور و چې لاږي کړي سره یو بل سره واښلو دوړي جوړ شوې ګرځا دومره ګردونه صحابه فرمایي جوړ شو چې دا په دې ګردونه کې دواړه ورک شو هیڅ معلومات نه کې د تورو وال شروع شو خو یو وخت د اوقاتو کې د ډیر ځن ورسره د تکبیر اوازونه مواورده وشي علي شه ویل شي الله اکبر وې موږ دا معلومه کړه چې عمر ابن عبد عود وې دی اول او د مردار دی اول نور د دې دوړو وروته او په دې ګردونو باندې ګډوډ شو وی ویل چې سړی می هو جوړ مردار می کې زبیر رضی الله عنه په دې کې ناسو ویغه چې په اکرامه باندې وروته انګل ویغه یې سم پرې خو وتښتیدو او صوفان ابن نوفل ودا چې کله په دې خندق باندې را پورې وته چې دې زبیر باندې برنه تورې کې خبره سره چې وی ور دې کو ناټو پر دوه پړه کې نه مې یو خو ورځو نه مې بل خو بیرته دوی رالل څلورو مسله دا شو چې دې کافرانو به ویلې چې لکه دغه جنگ خدا تعرض منګه وکړي دې کې شکست منګه وخواړو چې په هر کیفیت دا ورته د ټولو خونه په جنگ شروع دي په دې رسول الله باندې عملیات کول پکار دي چې په هر طرف باندې پریدوی نه د ماسپکین مازن ورسره ویل تعرض شروع کی ماسپکین چې ونه کته مازګرم بکې لاړو ما کام بکې لاړو انتر با خصنه پورې جنگ جوړو رسول الله بګي منځم پرې خو ملګروم پرې خو عمر رضی الله عنه ویلي ودا ظالمان الله برباد کړي موږ منځلم پرې نه خودو رسول الله ورته ویلي وانا ما صلیت قسم په الله ما مجزره کړي صحابه په منځ باندې سخت خپش ولا او په دې وخت کې صلات خوف دام نو پر کړی شوی کبر کړی شو په دې وخت کې کیږي شرطه لیکن مجاهد انسان لا رب العالمین دا رکوع سجدا اگر کته په منځ کې فرض هم دا الله ورته معاف کړی دا کله چې وخت راغی چې رکوع سجدا نشو کولای عبد الله ابن انیس دا خالد ابن سفیان الحجری په رسول الله ورته تشکیل کړه ورته وی ویلې وی چې کله وسره مخامخ شو چې مضبوط سړی دی تا باندې باول د شروع راش خورو سبو سره به مسله برابر کې گزار باور کې
وی اول په ما باندې رو برغه وی ما ورته ویل چې د محمد په خلاف باندې تی وی او وی د منځ ټیم راغه ما د منځو کې برسي کې په چر کو سي دمه پر خدا خو رسول الله ما خو سره قضیه وکړه اذان وکي او په دې منځ صحابه څخه خپه کېدل انس ویلو چې کله حسن تستر کله فتح کېدو د سر مونږ انس بن مالک نه قضا شو وی ویلې وی قسم په الله چې دا ټول دنیا فتح کړي دومره ور باندې موږ خوشالي نه ویل کده خفغان چې موږ لراغه د سر مونږ چې موږ قضا شو مجاهد انسان دا که بسنګر کې وشيږي دا به د ټول نه اوچت ذاکره د ټول نه اوچت عابد او مسکون کې د شي منو چې لکه زه مجاهد نو عمل نه څه ضرورت دی خو به تعرض وکي سبا چې به کړه تعرض وکي نو د ماجګر مونږ په کې قضا شو لیکن د ماقام پورې جنگ لاړو نو قضایي چې کوله اذان وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله د مسبکین مونږ کې به د ماجګر وکي به د ماقام وکي به د قشن ما خصن یو اذان نور ار منزله اقامت دلیل په دې باندې چې کله سړی د منځنه پاتې شو یا ودو پاتې شو یا تی بیا دوته یا په دې صحنه کې غیر راغی د شی به قضایي کې په دقه ترتیب باندې وای کوي د قصدن مونږ چې قضا کې غوړی قضایي نشته دغه بد الله نه بخنه غواړي چې سړی کله منځو وخت پیژنې وي نه کومه بلکې صحونه وکله چې دا مسله وشول د تیر ولا او بل د جهاد د وخت نه چې کله صح حالت راغی به د مونږ به پاتې شي ذکر رسول الله پر خودلې نبی کریم اسلام خیره وکړه مله الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاه الوسطى رب العالمین دې خلکو دا قبرونه او دغه چندا کورونه د ور نډکی وي ځکه موږ د مازګر د منځنه مشغول کړو بل حدیث کې راځي ملأ الله اجوافهم وقبورهم رب العالمین دې دا سینې او دغه چندا کورونه او د قبرونه د ور نډک دوی منګه د منځونه ورسره کړو دلته به سوال راځي چې محمد رسول الله خیر خوا دې د رحمت ته د رحمت د پر لګل شوی دی دا خیره ولي کوي یو وجدا دا شکل د شي وخت کې خیره پکار ده دویمه وجدا شکل یو انسان ست عبادت خرابوي نو بیا غره خیره پکار ده یو سړی چې هغه په خلاف باندې تحریک شروع کړي چې لکه داخله ګوره دوی کې داخل ته نه دي کله وایي چې لکه دوی کې دا نقصان دی او دا نقصان دی او دا او ته پوښتنه چې اسما عبادت او اسما دعوت د ضرر رسې نه رب العالمین له متوجي شي چې الله ته برباد کا ته ورسره غره خیره پکار ده ته معلومه شو پنځمه طریقه دا وشو چې په دې وخت کې صحابه رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله ډیر خپایو زړونه بالکل د خپل راغلي دي چې طریقه او اسکار موږ وکړي چې موږ یو کلب شو دا ګوره ډیر سخت صحنه ده لکه بدی جمعه کې موږ تاسو ناسو او لزر کسان دشمنان موږ شافیر شي او عصبي جنگ دی اوس به وجه لیکيږي اوس به وجه لیکيږي لکه اوس به بمبار کیږي اوس به دا کار کیږي دا ډیره ګرانه مسله ده اسی موږ تاسو په خپل باندې وایو لیکن صحابه رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله سمنګ له وکایا چې څو وایو دا غنم په مطمئن شي نبی کریم علیه السلام ویل دغه دعا وای بار اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا یلا تزمنګ پرده وساته او تم له اطمینان راکا اللهم منزل الكتاب یا اقزاده چې کتاب نازل ونکي سریع الحساب یا اقزاده چې زرزر حسابونه کون کې د خلکو سره او یا اقزاده چې دشمن دا شي لکره ته ماته دي خلکو له شکاس ورکا رسول الله دعا وغوښته دلیل په دې چې مجاهد کړه په میدان د جنگ کې غیر راغی دا سره ټیک د اصلي به یو خو لیکن د ټول نه ګور اساسي شی دا چې دعا له ډېر توجه کوي مونږ له ورسره براش ان شاء الله الدعاء هو العباده رسول الله فرمایي دا دعا د عبادت ګوره مستقل رکن دی او دا د مؤمن اصله ده په دعا باندې ډېر خیرونه څنګه الله خلق له ور کوي خو لیکن دعا ګوره دعا د څه چې لکه بدیږي کې نه چې دعاګانې غواړو دا وکړي راوړي کړي دي چې دا وکاو دا شي څنګه الله د سنت ګوره خلاف دي په میدان د جنگ کې به تور داخل شي دغه نه ورسره دعاګانې وغواړي به ته د الله کومک لګورا دا چې ته خپل ورزینا څنګه د چرته په عمر کې دې نه ودی چې الله سنو چې کړی چې لکه دا کار وکاو دا وکدا زمونږ د الله سنت د شنه چې ستاسو دغه دعا قبول کړي ځکه زیاده دعا به پیژني وقت د دعا به پیژني سبب استعمال کې دغه نه ورسره به د الله په سره انتظار کوي او تقریبا د دعا باره کې موږ تاسو ویلو چې درش آداب او درش عقب مراد شي ظاهري دا من حرام نه ځان ساته اخلاص مزان کې پیدا کې توجه سره به دعا وکي صدقه بر دعا نه مخکې ورکي منځونه به وکي رب العالمین نمونه بل الله وسیله کې پیش کې صفا جامع به واغوندي او تسبانه بکینی او مخبر قبله په طرف باندې واړی او د قشنګ ګونډه به ماته کې لاسونه به مروچت کړي او لاسونه به خاص کر تر وګو پر روچت پېښوي او ډیر په توجه سره به دعا وشي د الله نمونه بل الله وسیله کې پیش کې رب العالمین باندې محمد رسول الله باندې درود وای درود عربي دعاګانې به وای تکرار به دعا کې وکي حق دعاګانې به کوي چې کوم رسول الله موږ تاسو له خو دلې زید دعا به پیژني وقت دعا به پیژني مؤمنان له به دعا وغواړي الحاح ډیر تاکید به کوي وکي د زړه د تل نه به روباسي د الله د حکمت نه مخالف نه نو مې د کېږي بنا اقرار به کوي بدی خبره باندې شراب زړه ګننګار ته اوس ما سره کومک کوي
تهدید دغه په قبولیت باندې نه کې او د قشن اخر کې به امین وای امینه دغه دیر شدا چې کله په دعا کې موجود شنو بعد هغه نه پیدا کیږي شپږمه په کدا چې مؤمنان ډیر پریشانه او دلته منافقانو یو دعوت شروع کړي وی ویل چې لکه دا جنگ نه کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس موږ به خلکو وښني دا لوی طاقت راغلی د سره وځه ډغره شروع کړه او دا کار کیږي واغه کار ان بیوتنا عورت موږ دا کورونه ګوره خالی دي او څومره بدبخت انسانانو چې دوی کورونه تل او محمد رسول الله دلته په سر کې پرې خودو دا یقینا چې بدبخت دي لکه په دې وخت کې چې دین د اسلام د مزیدار دین چې د قران او سنت دی صحابه دي رسول الله دی يهود نصارا دغه به عزت نه کوي دغه د تخریب په سر راخصه تاسو خو دغه ممبر کارت کې ځان لدا شری دوري د مولانا عبدالهادي مجاهد او د صلاح الدین صاحب ځان لواچوي کتابونه ځان لواخلي چې يهود نصارا اسلام په کومه طریقه باندې د منځوړي په کوم چالو باندې په کوم کیفیت باندې مسلمان سره به د دې خبرونه پوښ چې لکه دا په کومه طریقه روان دي او څنګه روان دي او په کومه جامو کې څومره خیلونه لري چې اسلام په کوم ځای کې اعلان وکړو څنګه اعلان وکړو نو وس یو خو د اسلام سره د دښمنی صلیب او د قشن يهود نصارا شروع کړي دا او دغه ملګرو او زموږ استاد دا ډېر د افسوس وخت دی چې لکه خپل دکان مې دی خپل ځمیدار مې دا او خو واده وکم او خزه او بنگلا ځان له برابر کبا چې بدی کې دا کار وشو بدی کې دا کار وشو دا قسم په الله په ځان باندې ریدل پکار دي چې ګوره دا هغه منافقانو به زموږ استاد منافقات ډېر سخت دي دا ډېر انتهایی ګران هغه رسول الله په ډګر کې پرې خودلې او موږ ته اسلام په ډګر کې پرې خودلې ګرچا پرې د اسلام دشمنان په اسلام باندې راغلي تجاوز پې کوي او بریدونه پې کوي موږ سره ست نو خوراک وسکا غان دي څنګه پیدا کو څنګه اخر دا بس ژوند دي د دنیا په دې بلډینګ کې کوم غوښې دوه کړه ډېر ودونه مو کړه کډیر مالونه مو ګټل خو چې اسلام الته خرابېږي او هغه به عزت کېږي قسم په الله چې دا مال ګور نه ګټل به پکار و او دلته ځان له دا خبره متوجه کول پکار دي چې ګور موږ منافقان نو قانون به ادا دی چې کله خو موږ د الله د خوانه د مؤمنانو باندې دا نظر وشي چې سختي ور باندې راشي به کومک را لیکي الله کومکونه شروع کړه یو کومک پکې دار راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر خیر انسان دی په دنیا کې د رسول الله غو د خیر شخصیت نشته هغه ویلي چې لکه دا کافرانو چې بری کې څلور زره د ابو سفیان په قیادت کې راغلي دي او شپږ زره د نور دي خارجيانو د شو کار کول په کار دي چې دوی په دې منځ کې درس منغوا شو درس جدي نو عین ابن حسن او حارث ابن عوف د بنو فزاره او د بنو مره دغه قومندانانو دغه دعوت کړه یو جدا ځای کې وسره کېناسو رسول الله ورته ویل وګوره داخل راغلي څنګه پسې او تاسو سره دلته اتحاد کړی تقریبا شپږ زره تاسو څلور زره دوی لس زره او موږ مدینه کې درې زره شوخ مجاهدین دي اراده دې خبرې لري چې په موږ باندې عملو کې تاسو جنگ سره څو تاسو جنگ څه کوئ موږ به دې وکړو چې په دې مدینه منوره کې دا څومره کجوري دي اې دې په درې مېسه تاسو له درکو او تاسو ایستې جدا شي رسول الله خیرتوب لګورا کافر کله په کافر باندې ول پکار دي لالچ ور کول پکار دي چې لکه تاسو سره بدا قرارداد کو دا ګوره دوستانه نه دا د اسلام عزت ته خو بده شو کې چې د اسلام عزت په بځای پاتې شي ورته ان شاء الله دا خبره کوو ډیر انسان په دې خبره باندې دماغ لاشي کې نه ګوره دا څنګه خبره ده ځل مسلمانانو مو یو دا کار دې کافر نه اسلحه راغلو دا بل ور باندې وجني چې کله د اسلام په خلاف باندې تحریک شروع شو نو بیا د رسول الله سیرت ته مطالعه کا چې د اسلام عزت هغه په څه کې پاتې کیږي موالات ځل خبره ده مدارات به ځل خبره نو دې دوه قومندانانو ویلې دي کفارو وې چې سیدا موږ به دا غوینه جدا شو خو به دې کیفیت باندې چې د مدینه دا څومره کجوري دا به ټوله به کې موږ لرا کوي د یو کال رسول الله ویل نه درې مې صدر کو خو په دې باندې اصرار کو اخر سره فیصله په دې راتله چې درې مې سوالي او یا نصف رسول الله ورته ویل زه تاسو له خبرو کوم غوږ کېدی دا خبره ما تاسو سره شریکه کړه د انصار قومندانان په دې کې شته سعد ابن عباده سعد ابن معاص دغه به پوښتنه وکم کدی کار له شرط هغه تیار و به تاسو سره من قراردادونه ولي ګوره کچیر د دې تیار نه و به ګوره موږ تاسو سره به خبر ګوره موافقین رسیدلی نه یو چې ذهن لم دا خبره نه شي چې محمد موږ سره دوکه وکړه وی چې سیدا دواړه سعدین روغ وخته سعد بن عباده او سعد بن معاذ سعد بن عباده د خزرج قبيله مشر دی قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسحمين فلم نخطي فؤادا او سعد بن معاذ د اوس قبيله قومندانانو شرار رسول الله تعالی توري دي بغلون لا چولوي او ډېر په ادب باندې کې نشو انو خلک الناس ورته ویل یا سعد تم على متوجه شه بل سعد له تم متوجه شه ودا حسن عین دی او دا ابو الحارث بن عوف دی دارو دی قبيله مشران دي ما سره دا خبره کړې ده چې درې مې سمال به تاسو د مدینه کجوري درکو اې د دشمن الله سوالي تاسو به کې سوای د اسلام بشاشر چې دا کړ د انسان بغړه کې وردن شي به ټول غیرت دي دا مر خو به غیرت په موږ تاسو راځي
نن دې که سبا یا بچرته په تبي مړکیږي یا په ټکر کې مړکیږي یا په بل مسله کې خلاصي دی خو دې نش کچرته دې مر رسول بچ کې دینو په کار دا چې محمد رسول الله ژوندې وي خو چې کله پاغه باندې دا فیصله وشو په موږ تاسو باندې کیږي او ورته ویلې قومندان را مخامخ شو رسول الله تعالی رب العالمین دا خبره کړې ده او کستا خبره ده او کس موږ ته پارته لګي کله دا خبره کړې چې دا کجوري ورکې بالراس والعين پس تاسو موږ منو کته موږ دا خبره کوي چې دا کجوري ورکې بالراس والعين پس تاسو دا منو خو کس موږ هم د سره چې لکه دا انسوار دي دلته اوس محاصره شوی دی خو خیر د مسله برابر کو چې د دشمنان ته جدا کو دی خو سره به ډغه اسانه ده وی ویلې الله امر ته نه دی ویلي او زمام تاسو له امر نه دی خو خبره دار چې دا کافرانو نن راغلي دي او دوی غواړي چې تاسو باندې دیو ملنا دیو ولیندې دیو خوشنه گزار وکي ټول کافرانو اتحاد کړي چې عمر مې در باندې ورووري په یو طرف باندې به قسم په الله من چې کله هغه وخت کې مؤمنان نو دی خلکو له من چرته کجوري ورکړین دي مګر هغه کجوري چې موږ په پیسو باندې اخیستې دي موږ ته په ملمستې کې ورکړې دي نن چې موږ الله په اسلام باندې عزت راکې او پتا باندې رب العالمین عزت راکې نن موږ کجوري دوی ورکو والله بالله چې موږ به هیڅ دي خلکو نه ورکو مګر د خپل توري بور سره مخامخ کو رسول الله چې ډېر خوشاله شو ویلې وساسو د وجه نه مال دا خبره وا چې دا ټول کافرانو تاسو به سره جمع شي چې تاسو دا خبره کوي زه سره تیار نه یم هغه له زیخ بل کار کوي هغه ډېر مرعوب شو چې لکه د مجاهدین څومره زړه وري یقیني چې زړه ورته را مجاهد پویږي هغه د الله په دې ژوند په مر باندې ځت خوشاله دي ابو هريره صاحب جاړي وفات کیږي بلال صاحب ابو زنانه جاړي ولی جاړي وې ته وفات کیږي ساده کجي وېزو وفات کیږي سنل کې غدن خلیل سبا د خپل خلیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات رسول الله چې کله وفات شو ابو بکر چې دومره خپه شو چې دغه خفګان د وجه نه ایست زړه شو واچو دا مسله راغی دنیا له مؤمن انسان زموږ د الله مابین کې دا مرګ یو پل الله زموږ محبوب دی چې کله د الله کوله وزن په دې پل ورته ریګو او کله سره زموږ مینه او دې پل نه بیریګو دا ګوره به مینه نه ده مرعوب شو هغه لاړل جمع نعمت الله او مدد الله دار ولېګو نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي دا دی دشتي امیرو عیسی الله ورته پرېږدي کې اسلام ورته نه لګي زموږ د الله نشه کار دی وې د شپې رسول الله صلی الله علیه و پټ ورته ویل یا رسول الله ما اسلام راوړې ده فمرني بشیء مال دی شي امر وکړي او کار وکم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ته یو کس څه بوګي چې کسان تور مثال چې دوه درې کسان بو وژني مړه به خود شي کار وکړي دي کافرانو په دې مابین کې څه کار وکړه کار په دې طریقه باندې وکړي چې یو بل باندې بدګمانه پیدا شي دلیل په دې باندې چې مجاهد انسان وګور ډېر وګداو سره ساتي د شي بم سره دې زنه راته و چې بس هم د امر کو دا بیګاله شهادت دا تر قیامت پورې چې تر څو پورې قیامت دې سره د کفر د اسلام دا ډغره ده سره ورته کثیر بیدار ناس دي چې په کومه طریقه باندې اسلام غلبه حاصلې چې موږ دا غلبه ورکو که زیاده مر راغی د مرګ او که تقریر راغی تقریر او که چیرته پیسو لګول ځای راغی پیسو وی سیدا ودا لاړو او په دې وخت کې دا بنی نذیر راجمع کړ قریظه ورته وی ویلې چې اوسادهګانو المال مالکم دا مال تاسو مال دی البلد بلدکم دا کار تاسو کار دی النساء نساؤکم دا کجې تاسو کجې دي زه تاسو نه معلومه مې څوک مې پلاني خاندان مې مشري زما مینه محبت کوم تاسو نه معلومه چې څومره وفادار مې ډېر زیات جنگ دوار خلري کدی محمد او بل لمن بغټه حاصله کو خو کچیرته وګټلا قسم په الله خارجان به وته چې تاسو نه بګور داخله به خجی والی دا رسول الله ملګری دي چې اسانه خلک دي او دغه خطرناک خلک چې ولا ټول به وښني د څه شر وکي چې لاس کسان قومندانان دغه نه ځان سره دلته ګرو کوي غاڼه دا قومندانان چې دغه زموږ سره دلته ناشتي دا جنرالانه کشران د دوی د وجه نه به جنگ کوي تخنه کوي یاره وړه راکنه سره مشوره دی راکړه اې دې جنور لاړو څو کې بسا باندې پوی نه کړ ابو سفیان الله چې کینه سور دوی ته خبر نه وي نه وی بني قریظه او خلاص سره بیرته پابند کی تاسو ته لوز مات کړو د حبیب نه اخته په وجه باندې وی او وی بیرته وسره الله سوي کی او ورته وی چې موږ تاسو خپل ملک دی او دې چې موږ تاسو شریک ژوند کړو په خام سره دا تړون نکړي د ولاسي کونه د چې چل به وکړو چې دې خارجانو لاس جنرالان براول شو تاسو له در کو ټول وښنه وی د شي بني او موږ سره ډېر اتحاد کړي وېزما مين تاسو معلومه راکنه وی او وېزم تاسو معلوم کنه وی او بالکل معلومه تاسو وفادار دوست او جنرال وی و به ګوري چې کله د هفته ورشوا ابو سفیان ویلي جانب بني قریظه له خط ورغو کسانه به څه چې سبا جنگ له جوړ ویل چې موږ جنگ نشو کولای وی ولی وی یو خدای هفته ورسلا او د هفته پورس کې موږ مشانو بیزتی کړي واغ کاری کړي واغ رب العالمین خیزران او شادوغان کړل ګوره دا دومره خمق خلک د هفته د ورځې احترام ساتي او د محمد رسول الله په استهار عقصه ده يهود دومره خمق خلک
او دویمه وجه دا جنگ دوال خلری صاحبانو تاسو بل جنرالان موږ تکینه وای چې کلم داله جنرالان دل تکینه ول دغه نه ورسره به موږ جنگ شروع کو او هو دا خبره خو رښتیا ده دین نعیم ابن مسعود ابن عامر الازهری چې کوم خبره کړې ده هغه په دوی بدګمانه شو دی په هغه بدګمانه شو دریم کومک دا وشو قران کې رب العالمین فرمایا یا ایه الذین آمنوا یا ایمان والو ما د شل خیر نازل کړي تاسو لري نه الله بادونه راولګول او ملائکه راولګل بادونه چې بادونه چې یو خو یخنی وا او بل ډیر تیز بادو دوی دا پړیو د خیمه مې د ټول سره وشکولې او ملائکه مو سره دوی پرېژون کې دنه یره ور واښوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وته خبر نه وینا وېدل ته دې مخکې خبره دا پیدا معلومه شو چې ګوره تحقیق کول پکار دی یو کس ته خبره ورته وکړه دوی تحقیقونه کې څومره تاوان سره مخامخ شو موږ له پکې دا خبره معلومه شو نو ویل شي تاسو داخله معلوم کړئ چې دوی رښتې جو کني شي وې څوک بل شي دا حالت به معلوم کی هیڅوک هم جګ نه شو ځکه یخنیم وا او صحابه کوم انسانان دي او صح فوج راغلي به ویل چې لکه دې کار لپاره به څوک تیار شي هیڅوک تیار نشو حذیفه ابن یمان فرمایي چې رسول الله دې ګوندو سره ناسو به مالوي چې څوک ما حذیفه يقوم لارشا او حالات معلوم کا چې داخله څنګه لري خو ګور بل هیڅ کار باندې کې صرف د حالات معلومات لپاره بزي حذیفه سے فرمایي قسم په الله د چې سخت یخنی و د چې ګرمي الله سبحانه پر عبادت باندې ولګول چې صادر به مغرزو الله د مجاهدینو به دومره اکرام کوي موت در بخاری خو کې ټینګی دینو شوې دې بڑسونو دې قانون په دې قانونو په دې پرشونو باندې او الته وره وريږي په یو جوړ جامو کې الله دې حفاظت کوي دا موږ الله وعده دې خپل دوستانو سره ودا یخنیش ما ورکه شو دومره ګرمي چې دا ارڅ مې غرزول صادر مادر اضافه جامه اې د کرامت ثابت شو د محمد رسول الله معجزه او دې ویل شي اولیاء دلیل له پدې امام رازی رحمت الله علیه فرمای اولیاء الله چاله ویل شي وی هغه انسانانو له ویل شي چې د اسلام دشمنانو نه پسړه کې یره لري تاسو ګورئ کنه چې اسی आवाज ورګي چې لکه راغله تبع مسلمانانو غیر مسلمانانو منافقانو غیر منافقان ټینګه میدان کې موت په دې خوا کې ګرځي راګوري چې په دې مټ باندې پوزیشن په دې پوزه باندې چې مش ناسي هغه ملوزینا او کنه چې دا خبره و چې لکه پلانې راغې ټول جهان به بلړځاني امام رازی فرمایي وي د دې وجه دا رشداد الله اولیاء دي دا نه کان خلک دي یې الله د خلکو په زړونو کې ورچولې دي اولی الله هغه انسان لوي چې الذين امنوا وكانوا يتقون عقیده د توحید او ژوند د قران او سنت برابر چې کله ولې د جسړي الله راځي دا خپل جبل الله په ذکر باندې آباد ساتي الله لزان نږدې کوي د فتنو ځان په امن کې کوي د خیر کار لوړاندې کیږي خوراک اوسکا کو بلډینګ جوړول دي لټمره میلان نه د الله په دین د څخه پکېږي لکه پړنګ چې غوسه شي د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړ کوي او د قشان عمل کوي پټ وشکل ورلم ابو سفیان وی اور بل کړي ورته اوړي راوړي سخت یې خنیوا وې دانه مور دې رکړه غشه مې گزار ورکوم وښنه مې خو رسول الله خبر را بیان شو چې لکه تشری لپاره مال لګي هغه کارو کې صرف حالات معلوم کا دلیل له پدې چې مجاهد امیر رقم شي لپاره ولګو بس هغه کار وکړي کله دا ډیره اوچته خبره وا چې په دې وخت کې ابو سفیان وجل شي به رسول الله توفیق د ایمان ورکړي د کافرانو یو لوی مشر د څلور زره قوه مشر چې سړی وجه دا وړي کار دی غټه لیکن اسلام موږ د امیر اطاعت راکړي چې وسی وجنه ما د امیر خبره به ګرځا د جهاد مسله دا ګورټول په اطاعت تا امیر چې کوم خبره تعالی کول بس اقا خبره وته معنی ترڅو چې شریعت برابرۍ وېدا پروګرام چې کله وښنو زم خاله ورالم وې ابو سفیان د خپل جلالان را جمع کړو وی ویلې بدګماني خو په یو بل باندې پیدا شوی و ویره که پتاو چې څوک جاسوس نه راغلی د رسول الله ملګری ګور رسول الله څخه تربيت ورکړو وېداوی مخوا کې ناسو شوم ولا چې لکه څوکي وی وره پیدا ته معنی پیژنې چې پلاني خاندان ولای ما کنه ما چې جاسوس نه وي دې بل مې خراب ورکړي ته څوکي وې چې پلاني خاندان ولا ما چې جاسوس نه وي چې میزان پکې غلې ځکه دا مې مو ولو دا جرأت دا به انسان د منځوي نشي ختم نه کی وی خبره ده چې دا حلقه القرى اسونه مړ شو جنگ ساخه دی 15 سره کول انتظار مو کې یخنی وبادونه وګورئ دا جنگ بریدو بل وخت به وکړو یو دم دې ټولو جنرالانو چې جوړ کړی چې بالکل بل وخت به وکړو دا ته پوښ لړاغلی دی پوښ لا ایدو دې ژوند یو الله خبر دی واه خلکو خبر دی جو سره پټه کړی دی موږ تاسو خبر نه یو بالکل صحیح ده دا ټول عمر دې کنه بل وخت به وکړو وینده چې خبر دی آو ودا خبره چوکه حذیفه سے فرمایي وزرا روان شو وشکل را محمد رسول الله فمان زبان رب العالمین له ولاړو دسي امام او دسي امیر څنګه تربیت موږ کړې دي ظاهري مجاهدین راجمع کړي دي خدای الله سره رابطه ساتي وې دسي یخنی په ما باندې رانه نه وتا دا خو زما کرامت رب العالمین چې دل ور کړي او رسول الله معجزه و چې یخنی الله ته خسته و خو چې کله دې ځل راغی نو اوس وې یخنی په ما رانه نه وتا رسول الله په منځ باندې و په دې منځ کې را نږدې کړم دې ځان له خپل صادر راواخ شو وې په پټ کړم دومره اکرام چې نبی کریم علیه السلام په منځله د خپل رب العالمین سره مناجات کړي لیکن یو مجاهد ورته راغی د څنګه نه
او د الله په مناجات کې شروع رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د منځکون کې مخله تیریږي دا خبر شي پر خپل صدا تلويخ بودريږي تلويخ کال یا میاشتې ورځي ځکه د الله د دې بندک مابین کې د رابطه کټ کړي خو مجاهد راغلي د سنگر نه راغی او رسول الله په منځ باندې ولاړ رسول الله او خال را نږدې کې او د خپل صدر په داخل د منځ کې په باندې واچو دی ورته اکرام وکي اعزاز وکي وی چې کله سلام وګرځو مالي اوس صورت حال مې خلک تختی وړي خوشاله شو منافقان له دا خبره وکړه چې خلک تختی روان دي او د می چې کړي دا تاسو څه خبره کوي چې خلک تختی روان دي هغه څومره قوه وی راغلی لکه اوس د یهود سره عظمت منافقانو په سره کې دي دو تختیدل دو وتل او دومره خرچې دی پیږي کې وو دومره ټانګونه او جازونه داري بيزي وېزه د تویم چې تختی منافقانو ویلې وګوره الله رسول موږ سره دوکا وکړه دویم یا اهل یثرب یاد یثرب ولا فرجوا زي اې دې طاقتونو سره جنگ مکوي او ان بیوتنا عورت موږ د کورونه خالدي او د مؤمنانو ایمان پر خبره زیات موږ دا ویل چې ایمان زیاتیږي او د قشم بریګه کمبود راځي د ایمان د تقویر لپاره به شل کارونه موږ ویلو د الله په مخلوق کې سوچا د الله په نومونو کې سوچا قران کریم کې سوچا د رسول الله تابعداري د الله نو دعا د رب العالمین ذکر کیسه اخلاق د رسول الله معجزات پیژندل د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام دین خو بیان پیژندل د هر قسم کفر او شرک نه جدایي او د قشن الله له وخت ورکول علماء سره ناس دا علم د قران او سنت اخلاص په ځان کې پیدا کول د مؤمنانو سره مینا او دا هغه شنه جدا کېدل چې تا د الله او د الله رسول نه لري کوي او د ادب نه کار اخیستل jihad کول او عمل صالحه اې دوی ایمان په ځای شو الله دغه کوګان راولې کړي د منافقانو بدیو د مؤمنانو عظمت الله ذکر کې اخره په خداو چې بدی جنگ کې دی غزا کې دومره سخت جنگ هم نشو تقریبا وو اته الس کسان بکی مړ شو سره مسلمانانو سره غوینه دی له ویل چې جنگ اعصابي فکری جګړه وا وز برازو دا د مسلمانانو په کې سعد ابن معاذ شهید حبان ابن عارفه بنامه باندې کافر قریشی چې معاذ رضی الله عنه داس وکي سعد باندې په دې جوړ لګیدو په دې مټه دلته نحر البدن یو رد دی والو وینه نه ودرېدا جاری و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته داغ ولګول بهم جاری و بیا ورته داغ ولګول بهم د شي جاری و دریم کړه ورته داغ ولګول بهم دا وینه جاری شو رسول الله ورته په مسجد نبوي کې خیمه واله چې پښتنه نشدي نه کومه دي زخمی هر وخت د پاره کې کور لمرتلش امام بخاری سے فرمایي چې د مریض لپاره په جمعات کې خیمه والے شي د مسافر لپاره والے شي او د قشن د رسول الله جمعه چې دا پوره د اسلامي مرکز او سنټر یو دا نو دي کې د جانب مقابل عثمان بن نوفل او عمرو ابن عبد عود او د قشن یو کسان به نور وجره شو مړ شو یو څو دا غوي یو څو دوی خو تقریبا دا غوي درې کسان شپږ کسان وجره شو څو دوی و اته کسان دا به لاړل سره د دینه چې ګور رسول الله دلته دعا وغوړلې قبلې او صاد ابن معاذ هغه انسان دی چې داغه د وجنه عرش خو دې عرش په کار دا چې د دعا کړې وس موږ الله ډارګه هغه صحت ورکړې وي خو لیکن رب العالمین دا د دنیا دار الاسباب دا رسول الله دلته اسباب استعمالول ظاهري خدا پرشن څخه مثلا او بدقه شینه ورته برابر ولا سات شه دعا وغوښتله وی الله کچیر د زمونږ وی دي قریش په مابین کې وبل جنگ راځي به مال صحت را وېزه خو تعالی معلوم یم چې زموږ هغه انسانانو سره جنگ څومره وخت دی چې ستاسو نبی تکذیب کړي او ستاسو نبی رسول چې هغه قریش دي خو کچیر ته بل جنگ زموږ د دې مابین کې نه راځي به هم دې وجه مال شهادت را رسول الله به ملګرو لوي ویلي وېش الان اوس به موږ په دوی باندې ورزو زموږ به اقدامي او دوی باندې په دې پاکي دونو په موږ باندې نشرات لري قصات سے بيدا دعا وکړه الله اې دې بني قریظه باندې مې اول د استرګې یخې کا دغه نه مخکې مړ نه کې و مې نو وجني چې دوی د محمد رسول الله سره سخت دوکا وکړه دشمن سره اتحاد وکړي نور روان چې شم فورز باندې ان شاء الله بني قریظه یو ناشنا تاریخي دغه سره کوم عمل دی وکړي او علي شاه بن خلق الویا کتیبه الايمان وېده د ایمان کتیبه را وګرځيږي والله قسم په الله زبا هغه څه کوم چې کوم ما تر حمزه سکلی دي نو پاغي کې به د دوی څو کسان هغه الله رسول او ناشنا تاریخي دغه معاملې دي باندې قریظه سره شوی رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي او د اسلام غازیان د دنیا په هر کونج کې الله رب العزت دی بالا او غوړي نصرت ورکړي او د اسلام دشمن رب العالمین ذلیل او رسوا کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.